محترم دوستانو ستړي مشئ د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. ډیجیټل اقتصاد د ساینس او تخنیک د انقلاب د نوی پلاو او د صنعتي چارو د انقلاب د نوي فرصت مهم ټکی بلل کیږي. څو ورځې مخکې د چین په تینجین ښار کې د شانګهای همکارۍ سازمان د 2015 کال د ډیجیټل اقتصاد فورم ترسره شو. په دغه فورم کې د چین د ډیجیټل صنعتي تولیداتو د ډیرو ګډونوالو پاملرنې راجلبې کړې دي. د چین د ډیجیټل صنعت پرمختګ به د دغه سازمان نورو غړیو هېوادونو ته کوم فرصتونه برابر کړي؟ زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې اړوند معلومات در وپېژنم. د چین د صنعتي او معلوماتي چارو وزارت معلومات ښیي چې په دغه هېواد کې په اساسي درجه څه باندې 13 زره زیراکې فابریکې او په عالي درجه نقابو 213 زیراکې فابریکې جوړې شوې دي او په عین وخت کې 421 زیراکې فابریکې د دولت په کچه د نامنو په توګه ټاکل شوې دي. د سږ کال په لومړۍ لوبې کې په چین کې د ډیجیټل صنعتي چارو ګټې 8,500 میلیارډ یوانو ته رسیدلي چې دغه شمېر د تیر کال د ورته شمېر په پرتله په سرو کې 9.4 زیاتوالی ښیي. د چین د شمېرو د ملي ادارې د نړیوالو همکاریو څانګې مسؤل خبر ورکړی چې په تیرو څو کلونو کې د ډیجیټل اقتصاد په برخه کې د چین او د دغه سازمان د نورو غړیو هېوادونو ترمنځ همکاریو د لیدوړ بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي. مثلا د منګورستان په کاني سیمو کې د چیني تصدۍ لخوا د زیراکو اوسپنیزو لارو په آبادولو سره د سکارو تولیدي اندازه 2 یا 3 چنده زیاته شوې چې په دې سره د ترانسپورت کارانې اندازه یې 10 میلیونو ټنو ته رسیدلی شي. د همدغې چارې په رڼا کې د هر تن سکارو د ترانسپورت لګښت له 32 امریکایي ډالرو څخه 15 ډالرو ته ټیټ شوی او د اوسپنیزو لارو د ساتلو لګښت کې یې 50 سلنه کموالی راغلی دی. د شانګهای همکارۍ سازمان د غړیو هېوادونو نفوس د ټولې نړۍ د عمومي نفوس کابو نیمه برخه جوړوي او اقتصادي اندازې یې په نړیواله اقتصادي اندازې کې یو په 4مه برخه نیسي. چین به په کور دننه د ډیجیټل صنعتي چارو د پیاوړتیا ترڅنګ له نورو هېوادونو سره د پرمختګ تجربې شریکې کړي څو له ډیجیټل تخنیکونو څخه یې هی ګټې واخلي. محترمو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.